د تیر جمهوریت حکومت د ملي اردو ځانګړي ځواکونو پخوانی قومندان جنرال سمیع سادات او احمد مسعود خپل راتګ یقیني کړو. هغوی ویلي دي چې موږ به ډیر ژر خپل هیواد افغانستان ته درستانه شو. که طالبان زموږ دغه شرطونه ومني نو خامخا به خپل هیواد ته درشو. خو طالبانو حکومت کوم خاص غبرګون یا کوم څه یې نه دي ویلي. دومره یې ویلي دي چې پخواني سیاسي مشران ازمویل شوي او تمه نشته چې د افغانستان د خیر لپاره به کومه پریکړه وکړي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د تیر جمهوریت حکومت د ملي اردو ځانګړي ځواکونو پخوانی قومندان جنرال سمیع سادات او احمد مسعود د طالبانو څخه غوښتنه کړې ده تر څو په افغانستان کې د طالبانو سره خبرې وکړي. هغوی ویلي دي چې موږ هم د افغانستان وګړي یو او د افغانستان په نفوس کې شمارل کیږو. موږ هم د حق لرو چې د خپل هیواد تپوس وکړو. جنرال سمیع سادات ویلي زموږ باید ملي بیرغ ومنل شي او هغه ویلي دي چې موږ هیڅ جبهه هم نه جوړوو که طالبان زموږ دغه شرطونه پوره کړي. هغه ویلي دي چې موږ به په افغانستان کې جنګ ته د پای ټکی کېږدو که طالبانو زموږ هغه شرطونه او وړاندیزونه پوره کړي. جنرال سمیع سادات ویلي چې موږ په افغانستان کې وغواړو او افغانستان ملي بیرغ به د افغانستان ملي بیرغ په توګه منل کیږي. هغوی ویلي دي چې موږ باید یو واکمن شو او موږ خپل کور باید په خپله جوړ کړو. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان، تر بیا ښې چارې.